السلام علیکم دوستانو. آیا په پی سی ایل کې اخیستل شوي لوبغاړي به د کرکټ بورډ اجازه لیک ترلاسه کړي؟ ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې د پاکستان سوپر لیګ شپږم پړاو پاتې سیالیو کې ځینو بهرنیو لوبغاړو د مختلفو مشکلاتو له کبله د نه ګډون پرېکړه وکړه، نو پاکستان کرکټ بورډ هم د دوی پر ځای د نور بهرنیو لوبغاړو د رانیولو لپاره تېره ورځ بیا د پیر یا ډراپ مراسم ترسره کړل، چې په دغه نوي ډراپ کې له افغانستان څخه دوه نور لوبغاړي نجیب الله زدران او رحمان الله ګربز هم واخیستل شول. کراچي کینګز لوبډلې په یاد ډراپ کې د افغان چپلاسي بیټسمین نجیب الله زدران په ګډون درې نور لوبغاړي هم واخیستل. د بنګلادیش څخه لوټن داس، د نیوزیلند څخه مارټین ګوپټیل او د سریلانکا څخه تیسرا پریرا واخیستل. د ډراپ څخه څو ساعته وروسته د کراچي کینګز لوبډلې افریقایي روزونکي هرشل ګیبز په یو ټویټ کې د ټولو نوي لوبغاړو نومونه منشن کړي وو او دغه لوبډلې ته د ورتګ تود هرکلی ورته ویلی وو. یاد دې وي چې د سږ کال لپاره د لیګ د پیل لوبو کې دوه نور لوبغاړي محمد نبي ساحل او نور احمد لکنوال هم د کراچي کینګز لوبډلې برخه وه، چې محمد نبي به په راتلونکو لوبو کې نه وي، خو نور احمد لکنوال به د خپلې لوبډلې سره پاتې سي. بلخوا بیا افغان ځوان ویکټ کیپر بیټسمین رحمان الله ګربز بیا د ملتان سلطانزي لوبډلې پیرلی دی. د پی اس ایل ټولو ګډون کوونکو شپږ لوبډلو په نوي ډراپ کې مختلف بهرني لوبغاړي وپیرل. په پام کې ده د پاکستان سوپر لیګ پی اس ایل ځنډول شوې لوبې د راروانې جون میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 20 نیټې پورې په کراچي کې ترسره سي، په داسې مهال کې چې د کورونا وایرس له کبله به په لوبغاړو او په دې لیګ کې د تشکیلو ټولو اشخاصو سخت روغتیایي تدابیر واضح شوي دي. د یادونې وړ ده چې نجیب الله زدران د می میاشتې له 15 نیټې بیا د جون میاشتې تر 12 نیټې پورې د افغانستان کورنۍ ترسره کېدونکې لیسټ ای لوبو کې د بوست لوبډلې کپتان او رحمان الله ګربز د مسینک لوبډلې مرستیال کپتان دی. دا چې له یوې خوا به هغه مهال د افغانستان خپلې کورنۍ لوبې روانې وي، له بلې خوا د کرکټ بورډ نوی ټاکل شوی اجرایه رئیس څه موده وړاندې په پی اس ایل کې د افغان لوبغاړو له ګډون سره مخالفت ښودلی و. لا هم معلومه نه ده چې په پی اس ایل کې نوي اخیستل شوي لوبغاړي به د کرکټ بورډ اجازه لیک ترلاسه کړي او که نه. دا و د نجیب الله زدران او رحمان الله ګربز په اړه نوي تازه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.